السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نننۍ ویډیو ډېره اهمه ویډیو ده. اکثر کسان زموږ خویندې وروڼه ما ته واتساپ کوي چې موږ فلانکۍ وظیفه وکړه او وظیفه کې دومره ورځې واړولې او زموږ کار نه کېږي. نن دا راز درته ښکاره کوم چې دا وظایفو کولو سره کار ولې نه کېږي. دا نن د راز ویډیو ده. دا په ټول انټرنیټ کې څومره چې د وظایفو چینلې دي هغوی وظیفه ښیي، په ونه کې درته میوه ښیي، خو د راشو کولو طریقې درته نه ښیي. نن د دې راز نه زه پرده اوچتوم. دا ویډیو که لږه اوږدم شي نو په ځان یې بوج کوئ مه. کوشش کوم چې تاسو ته زه یوه خبره در ورسوم. انشاءالله که تاسو به دې باندې عمل وکړو زه ګارنټي در کوم نن هم ستاسو ذمهوار یم، په ورځ د قیامت هم ستاسو ذمهوار یم چې ستاسو هر وظیفه کار به کوي. اصل کې وظایف کې کار شته، وظایف باندې الله رب عزت کار کوي، خو طریقه څوک چاته نه ښیي. نن دا طریقه ښیم. دا ویډیو به ځان له پخپله مو ګورئ، د ملګرو سره هم شیر کوئ. دوستانو مونږ وظایف کوو او د وظایفو سره څوک یې په میاشتو کوي، څوک یې په کلونو کوي، شپه ورځ لګیږي او کار نه کېږي. بعضې وخت کې د خلکو زړه تور شي د وظایف نه. اکثر وایي داسې ګپ دی، وایي دا وظایف چې دي دې سره کار نه کېږي. نن به درته هغه راز ښیم، ویډیو به ټوله ګورئ. لږ د دې نه دې خوا راځمه، د دې وظایفو دا کوم راز چې دی دې نه درته لږ دې خوا ستاسو د پوهولو دپاره یو څو خبرې ورته کوم. خو که ویډیو چا سکرپټ کړه نو د مطلب ځای به تیر شي. ګورئ زما یو خبره تاسو واورئ. مونږ چې په دنیا کې د چا نه څه غواړو نو مونږ هغې له څومره په عاجزۍ باندې ورځو، او که قرض پیسې د غواړو هغې ته خپل غریبي او تنګ دستي خپل مشکلاتو ته وړاندې کړو چې یاره جي بیماري را باندې راغله او د چا قرضداری شوم، کور کې اوړه نشته، فلان نشته، جامې نشته، اختر خرچه نشته. نو هغې ته چې کله ته هغه په ښایسته الفاظو کې ووایې نو هغه تاله پیسې درکړي. یا که ته چېرته د چا ملاقات له ځې نو که چېرته چا ملاقات درته ځې نو هغه ملاقات ته ځې نو هغه د خپل کور کې وګوري. لا خو کوشش کوي چې نوې جوړه کړي چې هغه سړی څومره غټ حیثیت والا دی. که دا سړی چېرته ناظم و نو بس خاص کور کې یو جوړه جامې راکړه او هغه له زما څه نوکري غواړم، هغې سره مې کار دی. که وزیر اعلی له ځي او که بیا وزیر اعظم له ځي نو نوې جامې واچوي، خوشبو ولګوي او نایي ته لاړ شي، وختم صفا کړي، بیا هلته لاړ شي ډېر په عاجزۍ باندې کښېني او ورته وایي چې جي زما دا حاجت دی. دې نه علاوه ګورئ مونږ که چېرته چا نه خوږ لور غواړو نو هغې له ورشو چې څه غواړو نو ورته ووایو چې یاره جي تاسو خو ډېر ښه خلک یې او د هغې له اول تاسو تعریف وکړئ. او مونږ راغلو چې تاسو سره خپل وکړو نو پاکې ماشومانو ته هم جامې واغوندئ، هلته ماشومانو ته یې ورانۍ هم ونه کوئ. لکه آداب دا دی چا نه څه غواړي نو د هغه خلکو زړه به چې کوم دی هغه به ځان ته راوړی چې هغې زړه تا ته نرم شي. بیا د دې نه علاوه که چېرته مونږ نه څه ګناه وشي، ستا تره زوی رور پلار څه ګناه وکړي، قتل ترې وشي، څوک په چاقو ووهي او هغه به جیل کړي او هغه خلکو له خلک ځي چې ما سره روغه وکړي او زموږ دا ګناه چې کومه ده، دا کومه خطا چې زموږ نه شوې دا معاف کړي. نو ګورئ هغې له خلک ډېر په عاجزۍ ورشي، جاړي ورته، ماشومان وله بوځي، زنانه وله بوځي، اکثر خپل پټکي راوالي او د هغې په خپو کې کښېني چې بس موږ تاسو ته سوال کوو، منت درته کوو. ټیک شو جي چې زمونږ دا کس معاف کړه. دغه رنګې که څوک چا له ځي او ورته وایي چې جي موږ له ما له لږ قرض پیسې راکوي نو ګورئ د هغه الفاظ څه شي. هغه ورته وایي چې زه تاسو ځي چې دې نه مخکې کوم احسانات زموږ سره کړي دي که نه نو هغه بالکل زما په سترګو کې دي او تاسو سره د الله ډېر ښه وکړي. دا ګورئ زمونږ د انسان نه د غوښتو دا طریقه ده چې یو انسان بل انسان له ځي. که دلته چېرته تاسو چېرته په دې لاره تېرېږئ او ورته ووایئ چې یو چا ته یو ګیلاس اوبه راوړه، هغه به ورته زمانه خپل کار کوه، طریقې ته خو دې له اول وګوره.
سړیتوب راشه سلام وکړه چیرې چې یو ګیلاس اوبه ملو شي او ته ولې به نه ملاوي دا ولې چې اوبه والی نو دغه رنګې که څوک چاله ځي نو هغه لاول د هغه زاړه احسانونه یاد کړي د هغه تعریف وکړي د هغه د احسانو شکرګزاري وکړه پس د هغې کې ورته بله خبره کېږي د ګناه د معاف کولو چا نه څه خطا شوي د هغې خپله طریقه ده چا نه د غوښتو څه طریقه ده دغه رنګې د الله رب العزت نه د څه غوښتو طریقه دا وظایف دي مونږ چې کله وظایفو ته کینو نو مونږ ګوره هغه شهنشاه چې دی چې هغه بادشاه دی او د بادشاهانو بادشاه دی د هغه نه چې مونږ کله غواړو نو مونږ څه کوو جي یا الله دا راکا یا الله دا راکا یا الله دا راکا یا الله دا راکا ته به وایې که د باندې زمونږ قرض دی نو ته به وایې که په ده باندې زمونږ زور دی یا الله دا راکا او دا راکا او پیسې راکا نه چې طریقه کار دا دی کله چې ته الله ته هغه لوی بادشاه ته چې زمونږ مالک دی زمونږ پیدا کوونکی دی زمونږ واپس وجونکی دی زمونږ له اولاد راکوونکی دی د ټولو کائناتو بادشاه دی هغه له موږ د یو انسان غوندې هم نه تسبیح راوالو یا الله یا الله یا رزاق یا رزاق یا رزاق نه چې طریقه کار دا دی کله چې تاسو وظایفو ته کښېنئ د ټولو نه مخکې به کوشش وکړئ پاکې جامې خوشبو ولګوئ د خوشبو نه پس د الله رب العزت تعریف وکړئ یا الله ته ډېر لوی ذات دی هغه په عربۍ کې ما تعریفونه شته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت ابدا ابدا ذو الجلال والاكرام بيده الخير آية الكرسي ويجي يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك دا الله رب عزت تعریف دا غي نه پس با دا څه چې درکړي دي بده بده الله نه شکر ادا کی یا الله ژوند دې را کړی دی یا الله په صحت دې روغ پیدا کړی یا الله ستا په ما ډېر احسانات دي یا الله بچي دې را کړي دي خو یا الله اوس ډېرې مستانه بغیر زما بل څه نشته او زما اوس دې خبره ته حاجت پېښ شوې ده ما دا مشکلات آسان نو دا مونږ چې په کومه طریقه وظایف کوو د دې وظایفو مطلب دعا ده د چا نه څه غوښتل دلته انسان ته چې ورځو په خپو کې ورته پرېوځي او بیا الله ته وایو یا الله دا راکا یا الله دا لاسونه چول کو دا راکا دا راکا دا راکا دا راکا دا به وایي ښه دا طریقه ده د هر شي یو طریقه یو انداز که ستاسو کار ونه شو انشاءالله العزیز په ورځ د قیامت به م زه ذموار یم د هرې وظیفې سره خو د وظیفې طریقه د سوال طریقه زده کول غواړي انشاءالله العزیز چې تاسو به زما په دې خبره باندې پوه شوي یئ طریقه زده کوئ انشاءالله العزیز الله رب العزت ډېر غفور رحیم ذات دی رحمان و رحیم ذات دی هر یو کار به م کېږي زه ته په ګارنټۍ وایم دا طریقه ما د یو ملا مونه کتله بس وظایف ورکوي شابه دې څه به تاله دومره پیسې راځي او دې څه به تاله دومره پیسې راځي دا وظیفه په طور زما دا ویډیو چې کومه ده دا په طور ثواب خپلو ملګرو سره دا لینکونه شیر کوي زنانو سره شیر کوي چې کم سے کم څه محنت کوي طریقه خو زده کړي که نه د هغې نه پس به انشاءالله چې د الله نه کم سوال کوئ الله به ستاسو ټول مرادونه پوره کړي دعا ده چې الله رب العزت دې زموږ ټول مشکلات آسان کړي زمونږ پریشانی دی الله په خوشحالۍ بدل کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه ونور عرشه وزینة فرشه محمد وآله واصحابه اجمعین